خوست ملي موزیم چې په 1983 کال کې تاسیس شوی خلک ورته وخت نه وخت د تاریخي توکو د لیدنو په پار ورځي. په یاد موزیم کې د تیرو دورو راز تاریخي توکي شتون لري چې راغلي خلک د لیدلو ترڅنګ د شیانو لنډه تشریح هم کوي. دا ځکه چې د نوموړي موزیم یوه ځانګړتیا هم دا ده چې د هر توکي کوچنی تشریح هم د تاریخي ابداتو ترڅنګ لیکل شوي. د موزیم عمومي مدیر د فضل رحیم په وینا یاد موزیم ته په لسګونو د بیلابیلو موقفونو او طبقو خلک راځي چې د دغه سلګونو توکو چې تاریخي قدامت لري لیدنه وکړي. په ورځني ډول د 10 نه نیولې تر 40 پورې شاګردان، د مکتب شاګردان، محصلین او عام هیوادوال هیله ده چې د کوم اثار په کورو کې لري هغه د حفاظت نشي کړای. وروره د خوست موزیم ته د حفاظت هم شي او د خوست موزیم هم غني وي. د استاد نجیب الله میرزي په خبره د تاریخي اثارو د لیدنې ارزښت دا دی چې د تیرو زمانو د منفي کړنو څخه ډډه او مثبت افکار یې ټولنې ته انتقال کړو. او نن راغلی د خوست ملي موزیم ته چې دلته د تیرو اثارو د تیرو خلکو د اثارو پروګرام او د فرهنګ او کلتور باندې موږ بلد شو او چې د خلکو سره کوم ژوند کولو، سره کوم تعامل ترسره کول او سره کوم په کوم ډول سره خپل ژوند ورنه. په ورته وخت کې د خوست ملي موزیم ته د یوې خصوصي لیسې زده کوونکي د لیدنې په پار ورغلي وو. د دوی په وینا د داسې تاریخي اثارو لیدنه د علمي کچې د لوړولو په خاطر ګټوره بولي. دلته چې موږ راغلو موږ داسې ډېر تاریخي اثار ولیدل چې مخکې مو نه ولیدلي، له هغوی سره اشنا شو. په کتابو کې مې ویلي وو خو داسې علمي مو نه ولیدلي، هغه مو اوس ولیدل. موږ په موزیم کې داسې څه ولیدل، دا سفر دومره ګټور و چې موږ په کتابونو کې داسې څه لیدلي دي چې تر اوسه لوستلي دي، البته چې تر اوسه پورې مې لیدلي نه دي. نو موږ له دې موزیم کارکوونکو څخه ډېر راضي یو. د خوست په ملي موزیم کې د نورو توکو ترڅنګ چې تاریخي قدامت لري یو داسې بایسکل هم شته چې یو ښوونکي پرې 53 کاله تر ښوونځي تګ او راتګ کړی.